د منځونو پابندي کوه د هر خیر چابي هغه څه شی دی هغه د مونځ دی او د دې مونځ پرېښوده د هر شر چابي ده الله په قرآن کې څه وایي یو صحابي راغی په رسول الله وسلم پسې ګناه تې شوې وه ویا رسول الله په ما باندې حد قایم که ګناه دومره نه و چې د حد د قایمولو وه رسول الله وسلم پې ځان غلی کړو هغه بیا تپوس وکړو رسول الله وسلم ځان غلی کړو بیا رسول الله وسلم پکې مونځ وکړو دې صحابي ورسره مونځ وکړو بیا د مانځه نه بعد آیتونه نازل شو رسول الله وسلم آواز وکړو چې شو هغه تپوس یې چې کوو هغه ډېر مؤمنان خلک راپاڅېدل یا رسول الله حد قایمې که وایي نه حد نه قایموم دی خو راشه وی څه یا رسول الله وی الله وی الله څه وی وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات وی الله وی چې د ورځې په دې اولنۍ حصه کې او په اخرنۍ کې او دغه شان شپه کې لمونځونه کوه إن الحسنات يذهبن السيئات دا منزونه دا نیکیانی دل دغه ګناهونه ختموي خوشحاله شو ویا رسول الله زما لپاره خاص دی دا وی نه زما د ټول امت لپاره دی د ټول امت لپاره دی منزونه کوه الله دل دا ګناهونه ختموي په بل ځای کې الله څه وایي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر مونځ انسان منع کوي د څه نه د ګناه نه او د فحشۍ نو ډېر په زړه کې به دا سوالي چې مونځ خو زه کوم بیا هم ګناهونه کومه جواب د الله په خبره کې شک نشته خو ستا په دې منځه کې څه ګډوډ شته مونځ دې صحیح نه دی دا مونځ چې دی که نه ده داسې نه دی چې بس یو سړي مونځ وکړو چې هر څنګه وکړو بس دا مونځ دی مونځ هغه مونځ دی چې هغه داسې وشي څنګه چې الله غواړي نو کوم مونځ چې ته وکړو چې څنګه الله غواړي هغه شان دې وکړو دغه مونځ ته د ګناهونو نه منع کوي دا مونځ به ته د ګناهونو نه منع کوي نو دویم څه شو دویم کار څه شو د مونځ پابندي